راغله روژه مسلمانو تیاری وکړئ دا جنتي میاشت پکې ډېر عجز وکړئ راغله روژه پکې ډېر عبادت وکړئ دا فانی دنیا د تیاری د قیامت وکړئ شپه او ورځ یو وکړئ پکې هر وخت دینداري وکړئ دا جنتي میاشت پکې ډېر عجز وکړئ راغله روژه مسلمانو تیاری وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو بیا هم د خوشحالۍ ځای دی په دې مبارکه روژه کې 10 نفر کورنۍ لپاره خوراکي مواد موږ تیار کړي دغه د انشاءالله دوی لپاره تقسیم شول هر یو خپلې برخې ته ناست ده. وطن کې غربت ده، وطن کې ستونزې او مشکلات دي، انشاءالله ټولو په ګډه لاس ورکوو چې دغه ستونزې او مشکلات سره ختم کړو او دغه بیچاره خلک چې لوېدلي دي یو راپورته یې کړو. دلته یو ورور ناست هم دغه نه مستقیمه پوښتنه کوم. السلام علیکم. ستړی مه شئ. کوم ناروغه یې؟ زه سپرکینه ناروغه یې؟ کور کې مې چی لرل؟ نه. رښتیا وایه؟ نه الله مې لرل. پلور یې چی کې؟ پلور مې مړ ده. یتیمې؟ په افغانستان کې د چا نه پوښتنه وکړي د ماشوم نه د سړي زړه پرې کي یتیم مخکې له مخکې سړي ته معلومیږي. کاش دا پوښتنه ما نه وای ترې کړې، خو الله دې رحم وکړي. لوس کې د چی دي د چی کې ذکر کې هغه خلکو چې کومکونه مرستې کړي دوا ورته کې مورې روژې دپاره تاسو چی لرل په کور کې؟ هېڅ شی ما نه لرل. هېڅ شی نه لرل. تر اوسه پورې تاسو سره کومک شوی دی؟ افغانستان کې به ډېر کومکونه مرستې کېږي، تر اوسه پورې کومک سره شوی دی؟ تر اوسه پورې نه ده شوی. تر اوسه پورې نه ده شوی. څوک لرئ د ګاټې وټې؟ هېڅ نه لرم. زه خو نه زمن لرم نه سړی لرم، خالي 3 جلکۍ مې دي بس. 3 جلکۍ به سره کړم ته مورې، خو سړي نه دی چې ووځي ګاټه وکړي. دا خو ډېر سخت ژوند نه دی مورې؟ دغسې ده د یو بل لږ هغه سره وکړي. الله دې رحم وکړي مورې، الله دې رحم وکړي. لیدونکو چا نه چې هم پوښتنه وکړي بلا دردونه وي، بلا ستونزې وي، مور مې وویل چې خاوند مې نشته، بچه نه لرم، کور کې مې 3 لورګانې دي، لورګانې خو مزدوري نشي کولی. خورې ستړې مه شئ. خورې تاسې روژې دپاره څه شی لرل په کور کې؟ نه وله هېڅ شی ما نه لرل. د 3 ورځې وړه خالکه تروري یعنې خلک مخ کې د یو بل یوه وخت وړه تروري وړه په چیش کې دړي، په ترړو کې دړي، خلطو کې دړي. مورې مې که ترړې ده ترړي؟ نه خلطو کې د کلي والا. یعنې لا دومره ګزاره کېږي چې بس ورځ په وړي؟ خونو په ورځ مې والا سړه مړی خوړلي. الله اکبر. هېڅ شی ما نه لرل. بلې خونې وریژې روړې هم بیا ته پخې کړې. مرستې خو ډېرې کېږي په افغانستان کې. تر اوسه پورې تاسو مرسته شوې ده خورې؟ نه مرستې خو موږ نه دي وخواستې. مرستې به کېږي خو موږ ته چا نه دي دغې ویلې تاسې واملي کې یو شکاټ شو. یعنې څوک نه لرئ؟ واسطه نه لرئ چې یو ځای مو د چې کور کوي چې شي په خوله ګونګ شي اعصابو کې پار ده. بل وړي د مخته بیا یې ته کې مات خوند دی، خوند مړ ده. که د ماشوم نه پوښتنه کوي چې ورته ووایي چې پلار دې څه کوي، وایي پلار مې مړ دی. که د یوې مور نه پوښتنه کوي مور هم درته وایي چې خوند مې وفات شوی. بدبختو جنګونو بدبخت هغه موږ باندې کومې لوبې ونه کړې، دغه دې تر دغه ځای راورسولو. مور یې څومره خوشحاله ده کومک سره وشو؟ دغه دی ډېر خوشحالي دی. ته موږ دومره خوشحالي لکه میلیونه کاسې یو میلیونه. ځکه څه یې هغه چا چې کومک کړی دی، چا چې کومک کړی دی څه یې د خدای دار اباد کې لکه د افغانستان کې د ونې بوټي ډېر. حاجي صاحب چې دا په سترګو باندې معذوره ده، سترګو دي له لاسه ورکړی، تر اوسه پورې چا کومک کړی دی صاحب؟ نه بس الله کومک دی نه دی کړی. ډېر کومکونه مرستې تقسیمېږي په دغه بس تقسیمېږي خو چې تلای نه شي هغه یې نه شي کولی، ټوخوالی یې نه ورسره کوي چې شي به کېږي. یعنې خبره د واسطې ده، باید واسطه ولري سړی بیا مرسته کېږي، سړي باید ولري مرسته کېږي. چې کلي کې ګرځي مثال هغه حال کې باید کولی شي لکه تو غوندې سړی دغه یو سړي ایمو
هغه وکړه شپوره چې کړی دی زه خو درویغ نه یم خدای ډېر لمونځ کوم الله پاک د ښو سره وکړي امين امين الله تاسو سره ښه وکړي د خورو غریبانو ته تاسو دغې مبارکې روژې کې خپله خرڅه مرڅه راوړه دغه نه زیاته کومک خو بل شي نه دی که بس دا دوا ویلي نور به چی و څومره خوشحاله دا کومک ستا وشو ډېر خوشحاله ډېر بیا خدای دا چې خلاصېږي بیا خدای شته بیا الله شته مغه پیدا کړي الله پیدا کړي مغه چې څه مونږ نه کوي مغه مونږ خواخه دی چې اوس مو سټوي امر مې د قبول قدم لیدونکو الحمدلله هغه شاته مرستې رسیږي چې هغه واسطې نه لري هغه شاته مرستې رسیږي چې هغه نابینا دي هغه شاته مرستې رسیږي چې هغه یتیمان دي واقعا موږ هم ورته خوشحاله یو د خوشحالۍ احساس کوو له هغو وروڼو او خویندو نه مننه کوو چې کومکونه او مرستې کړي دي باید یادونه وکړم چې دغه مرسته موږ سره چا کړې ده یو حاجي صاحب چې نه غواړي نوم یې خپور شي په اسټرالیا ملبرن ښار کې له خلکو نه یې راټولې کړي بیا یې موږ ته رالیږلي چې موږ دغه مستحقو خلکو ته ورسولی او زموږ د حاجي صاحب ټلیفون شماره به سکرین باندې درته ښکاري هغه وروڼه چې بیا هم غواړي په اسټرالیا کې مرستې وکړي دا زموږ همکار دی کولی شي دې سره تماس ونیسي ستاسې مرستې به همدغسې مستحقو خلکو ته رسېږي لکه څنګه چې دغه ګورئ دغه پیسې هم د خلکو نه راټولې کړي دي هغه وروڼو او خویندو چې زموږ حاجي صاحب سره یې کومک کړی کور یې ودان خوشحاله اوسئ په مبارکه میاشته کې هغه کونډ یتیمانو ته ورسېدی چې د بېګا او د سبا دپاره یې څه نه لرل د ده شماره بیا هم درته ښکاري سکرین باندې د سره تماس نیولی شئ ستاسې مرستې مستقیم تر موږ رارسېږي او موږ یې مستقیم تر کونډو یتیمانو رسوو باید یادونه وکړم چې حاجي صاحب جمله کومک موږ سره کړی 3,25,000 افغانۍ دي چې ځانګړې مننه ترې کوو دلته یې مرسته تقسیم شوله انشاءالله په راتلونکو خپرونه کې به هم د ده مرستې تر مستحقو خلکو رسېږي لیدونکو دا خپرونه په ډېرې خوشحالۍ سره پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم میاشته پاکې ډېره عجز وکړئ راغله روژه پکې ډېر عبادت وکړئ دا فاني دنیا د تیارۍ د قیامت وکړئ شپه او ورځ یې وکړئ پکې هر وخت دینداري وکړئ دا جنتي میاشته